ګوره په دې واتساپ کې 8 داسې سیټینګونه دي کنه 8 سیټینګونه 8 سیټینګونه چې د هغې اوسه پورې موږ ته بالکل پته نشته. ګوره په دې واتساپ کې 8 داسې سیټینګونه دي کنه 8 سیټینګونه زیات اهم او ضروري سیټینګونه دي خو موږ ته د هغې باره کې پته نشته. نن برته په دې ویډیو کې د واتساپ 8 داسې سیټینګونه هم کنه چې اوسه پورې به تاسو ته د هغې باره کې چا هم نه ویلي او نه به تاسو ته د هغې باره کې څه معلومات وي او که تاسو ته د هغې باره کې څه معلومات وي نو هغه به تاسو څه جدا جدا اپلیکیشنو په ذریعه باندې به تاسو هغه کتلي. په یو اپلیکیشن کې برته 8 سیټینګونه هم د واتساپ صحیح شوه. د واتساپ یو اپلیکیشن کې څو 8 سیټینګونه او که دا ویډیو مو خوښه شوه د ملګرو سره به ضرور شیر کوئ او داسې ویډیوګانو لپاره جاوید رحمان افغان سره فالو کوئ چې هم داسې ویډیوګانې تاسو ته میلاویږي. راځئ دې خو زما سره په سکرین باندې ګورو چې د واتساپ 8 چې کوم ضروري سیټینګونه دي هغه کم دي کم په باره کې چې اوسه پورې موږ ته بالکل پته نشته. ډېر زیات زبردست سیټینګونه دي. راځئ دې خو زما سره په سکرین باندې ګورئ. ګورئ ملګرو دا تاسو ته مخامخ ښکاري دا زما سره دا ما کولو کړل دا زما موبایل سکرین دی صحیح شوه. دلته کې بره دا په اولني سر کې موږ د سري کړلي واتس سکین مطلب تاسو دا یو چې دی کوم چې ما نشان کړلی په دې کې تاسو چې واتساپ هیک کولی شئ لکه مطلب چې تاسو په دې کې چې واتساپ هیک کوئ یا تاسو مطلب خلک چې وایي موږ واتساپ هیک کوو کنه د بل چا واتساپ په خپل موبایل کې راولئ. په دې کې ما یو واتساپ هیک کړی یم د بل چا واتساپ ما په دې کې هیک کړلی او دا لیګر تاسو ته ښکاري دا وړه غونې ده چې کله پوره شي هغه واتساپ اوس دې کې ما ته راوالي صحیح شوه. ګوره ویډیو به ډېره زیاته اوږدونه او په لنډو الفاظو پکې خبرې کوو تاسو چې دی نو د پوهېدو کوشش کوئ صحیح ده. زه به دې نه وسوځم. دا دویم نمبر ما ته څه وایي سټیټس سیور څوک چې په دغه کې په واتساپ کې سټیټس ولګوي خورې غونې ویډیو ولګوي مطلب هغه ستاسو خوښه شي او تاسو وایي چې دا موږ ځان سره ډاونلوډ کړو نو په دې تاسو کلیک کوئ. دلته کې تاسو په دې ویډیو چې دی خو کلیک کوئ په دې کې تاسو هغه چې سټیټس لګولې هغه تاسو ډاونلوډ کولی شئ په دې د دې اپلیکیشن نه صحیح شوه. درېیمه طریقه ده ډریک چیټ. ډریک چیټ څه مطلب دا چې کله تاسو مطلب کله چې تاسو چاته په واتساپ باندې میسج کوئ یا تاسو سره چیټ تاسو کوئ نو دلته کې تاسو هغه ته هغه نمبر تاسو ځان سره اول سیو کوئ په خپل موبایل کې که نه نو دلته کې تاسو موبایل کې هغه نمبر نه سیو کوئ که نه او دې ځای کې ډایرکټ د هغه نمبر ولیکئ په دې ځای کې دا لیکلي موبایل نمبر دې کې موبایل نمبر ولیکئ او دې ځای کې هغه ته میسج ولیکئ دا لیکلي انټر میسج په دې کې نو ډایرکټ د دې ځای نه بغیر د سیو نمبر نه هغه ته میسج ځي صحیح شوه. او دریم وټ سټیکر مطلب دې تاسو نه سټیکر هم جوړولی شئ د بل چا سټیکر دی کې تاسو ښکلي سټیکر درکړي دا ټول سټیکر تاسو نه ډاونلوډ کولی شئ په دې پلس نشان باندې کلیک کوئ کوم چې ما نشان کړلی د دې نه صحیح شوه. دې کې مطلب لکه ډېر زیات کار دی کې خپل هم څنګه جوړېږي خو ویډیو ډېره زیات اوږدېږي نو زه درته شارټکټ خبره کوم صحیح شوه. دریم نمبر په پنځم نمبرداري کې موږ ته راکوي وایي سټایلس پوینټ. سټایلس پوینټ څه مطلب لکه تاسو چاته په ښه ډیزاین کې میسج لیکئ یا تاسو چاته په ښه ډیزاین کې نوم لیکئ په دې ګورئ په دې کلیک کوم دلته یې ګورئ دلته کې زه اوس خپل نوم لیکم مثلا په طور JAWED جاوید RAHMAN جاوید رحمان دا ماته وګورئ که ته په څومره دغه کې مطلب په ډیزاینونو کې ماته زما نوم راواغسې دا وګورئ ایک او دا دو دا که ته زه ټول ماته زما په ډیزاین کې دا وګورئ جدا جدا ډیزاینونو کې جدا جدا سټایلیس لیکل چې خلک کوي که نه سټایلیس نومونه خلکو لیکلي نو هغه جدا جدا دلته کې دا ماته راغستې دا وګورئ دې تاسو ډایرکټ واتساپ ته نشان تاسو ته ښکاري دې نه تاسو ډایرکټ واتساپ ته هم لیږلی شئ دې نه کاپي کولی هم شئ که ځان له په فیسبوک کې نوم لګوئ که ځان له په مطلب بل ځای کې ځان لګوئ هر ځای کې ځان لګوئ دې نه تاسو ځان کاپي کولی هم شئ سټایلیس لیکل خلک دې ځای نه کوي. دې نه به زه وځم اوس په څه وکړم په پنځم نه په صبر وکړم په دې شپږم لنګ دی QR جنریټر مطلب دې نه تاسو بل چا سکین د ښکلی شي انټر میسج چې ولګي هغې کې چې هغه شیر کوډ ځي که نه په دغه باندې څه ته وایي یار شیر کوډ مطلب دې تاسو په ډایرکټ ټیکس میسج لیږلی شئ صحیح شوه. په دې QR سکین دا تاسو چا میسج یا دغه تاسو سکین کولی شئ د دې ځای نه میسج او یا تاسو مطلب د چا واتساپ چې هغه تاسو هر قسمه دغه تاسو سکین کولی شئ هغه داسې دغه تاسو ښکاري که نه کوم چې ترجمه کوي مطلب د بل زبان د بل ژبه ټرانسلیشن ونې چې ته وایي هغه تاسو دې نه کولی شئ. په دې اتم نمبر کې دا پرایویسي ده په دې کې تاسو مطلب مختلف دغه کې پرایویسي کولی شئ زما سره دا ټایم پوه شوې دی کې لکه مطلب چې تاسو څوک پرایویټ ساتئ یا سو نو دا ډېر زیات اهم او زبردست اپلیکیشن دی لکه ډېر زیات د کمال اپلیکیشن دی. اوس به دا تاسو ډاونلوډ کوئ دا کوم ځای نه دا به تاسو ورشئ پلی سټور ته پلی سټور کې به تاسو په سرچ کې ولیکئ دا یې طریقې لیے واٹس ویب دا به تاسو پلی سټور کې ولیکئ که تاسو په پلی سټور کې میلاو نه شو نو د دې اپلیکیشن لینک چې دی که نه هغه به زما د یوټیوب په اولني کمنټس کې ما ورکړی زما یوټیوب ته ورشئ اولني کمنټس ته ورشئ هغه ځای دا لینک کاپي کړئ او دا دې دغه ته به تاسو ورشئ دې ایپس ته او دا به تاسو د هغه ځای نه ځان سره ډاونلوډ کړئ. نو دغه نننۍ ویډیو ډېره زیاته اوږده شوه ډېره زیاته بخښنه غواړم که ویډیو خوښه شوي د ملګرو سره ضرور شیر کړئ او داسې ویډیوګانو لپاره جاوید رحمان فالو کړئ چې هم داسې ویډیوګانو تاسو ته میلاویږي.